السلام علیکم ستړي مشئ د څلورم نفر پولیسي ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسې ټول به ښه اوسئ. تاسې په تېره خپرونه کې د څلورم نفر پولیسي ناول 52مه برخه اورېدلې وه او د هغې برخې په پای کې تاسې اورېدلي وو چې رامین او فریدریک شارپ د پولیسو دفتر ته راوسته. هلته یې ورځني ټول تحقیقات وکړل. شارپ هم د ټولو پوښتنو ځوابونه ورکول. بیا یې بوریس راوغوښته. له هغې پوښتنه وکړه چې شارپ پیژني، خو هغې د پیژندلو څخه انکار وکړ. هماغه وی چې شارپ یې د هغه مخې ته راوسته او شارپ ورباندې شاهدي وویله چې دا هماغه کس دی چې ماته یې ځانګړې لارښوونې کولې او زه یې ګواښلم که چیرې مې لارښوونې ونه مني نو وبه مې وژني. خو بوریس نه منله او بار بار یې ویل چې تاسې ما په کوم دلیل باندې توقیفوئ. تر دې ځایه تاسې په تېره برخه کې اورېدلې وه. دا چې له دې وروسته څه کیږي زما ملتیا وکړئ. رامین وایي وروسته مې څو کانم ته مخ کړ او ومې ویل د دواړو زندان ته د بیولو لارښوونه وکړئ. لومړی بوریس له خونې څخه وایسته. شارپ چیغه کړه زه بې ګناه یم، زندان ته باید ونه لیږل شم. ومې ویل خپله دې ومنله چې د 3 تنو په وژنه کې دې برخه اخیستې او اوس وایي بې ګناه یم. ورځه د زندان هوا وخوره چې هوش دې سر ته راشي. له خونې څخه د هغه تر ایستو وروسته څو کانم راته وویل. دا یې لومړی ثبوت. دویم چیرې دی؟ په خندا مې وویل د سهار تر 8 بجو هغه دویم هم در سپارم. اوس باید د شارپ کور په ځینو تالاشي شي. ما یې د لټولو وخت نه درلود. دا دنده لندن ته سپارم چې له فریدریک او څو تنو پولیسو سره هورې لاړ شي، ځکه د هغه په کور کې پراته مخابراتي دستګاه باید د پولیسو ادارې ته راوړل شي. لندن وویل آیا دویم ثبوت باید د شارپ په کور کې ولټوم؟ ومې ویل دویم ثبوت زما سره دی. اوس راشه د شارپ د کور کیلي واخله، ښایي په تالاشۍ کې یو څه درلاسه شي. څو کانم خپل 3 تنه تکړه کارپوهان د لندن په واک کې ورکړل. 2 دقیقې وروسته لندن فریدریک او هغه 3 تنو کارپوهانو د شارپ د کور پر خوا حرکت وکړ. ادینا ته مې وویل ته ډېره ستړې یې او ناحقه باید ځان نه ارامه هم نه کړي. پاڅه استراحت وکړه. وی ویل زه ډېره پر هوښ یم، غواړم دا دویم ثبوت ووینم. څو کانم وپوښتل دا دویم ثبوت چیرې دی؟ ومې ویل باید ستاسې مامور را سره لاړ شي. دستي ستا په فکر یو تن بس دی؟ هغه یو هم زیات دی. څنګه ده چې ما او تا سره لاړ شو؟ نه تونګل را وغواړه، هغه د دې کار په درد خوري. څو کانم په حیرانتیا وپوښتل تونګل؟ ومې ویل هو. ولې حیرانه شوې؟ هماغه په روغتون کې د راما ساتونکی. پوهېږم مګر هیر دې شول چې د هغه په شتوالي کې راما ووژل شو. نه هیر مې نه دي. اوس غواړم د هغه د بې احتیاطۍ جبران وکړم. تېروځمه تونګل د ادارې ډېر تکړه مامور دی. څو کانم په ټلیفون له یو ځای سره تماس ونیوه او ویې ویل چې تونګل یې سملاسي دفتر ته ولیږئ. نږدې د شپې 2:30 بجې وې. د ستړیا احساس مې کاوه، خو ادینا له دې سره چې ځان پر حال وښایي له څېرې څخه ډېره ستړې ښکارېده، ځکه له ډېر خطرناک حالات څخه راوتلې وه. یو ګیلاس قهوه مې ځان او یوه مې ادینا ته واچوله. څو کانم وویل تر دې ځایه خو ته وړاندې رامینه. یو څه قهوه مې وڅښله او ومې ویل زما هم زړه ته نه لوېده چې هغوی دې په لومه بند کړی شم. ستا په نظر د دې څو تنو دوسیه تر کومه رسېږي؟ وی ویل موږ ته خو یې پوله روښانه ده. له دې سره باید ولیدل شي چې قضایه اداره څه نظر ورکوي. ومې ویل هربرت ښایي د څارګرۍ په تور له هېواده وباسي او هغه نور 2 هم بندیان کړي. شارپ څنګه؟ رښتیا له هغه څخه مو ونه پوښتل چې د کوم ځای دی؟ پروا نه کوي، دوسیه یې لا بشپړه نه ده. وروسته یې وپوښتل دغه یو چې له تونګل سره پسې ورځي څوک دی؟ آیا د شارپ له ډلې څخه دی؟ ومې ویل ښه دا وه چې لومړی دې د جنس پوښتنه کړې وای. نور پوه شوم باید ښځه وي. څنګه ده چې تر لیدو پورې صبر وکړي؟ ډېر ښه صبر کوم. ادینا چې زما او د څو کانم خبرو ته یې غوږ نیولی و وویل زه هم د څو کانم په شان په دې عقیده یم چې هغه شخص باید ښځه وي او په یوه بار کې کار کوي، لکه شارپ چې په خپلو خبرو کې نوم واخیست. ودرېږئ هاره یاد شو لرنا نومېده. ما وخندل. څو کانم وپوښتل ادینا سم وایي؟ په خندا مې وویل اخر یو نوم به لري، یا لرنا یا هم کوم بل. ادینا خپله پاتې قهوه وڅښله او وی ویل زه د رامین په موخه تر هغو نه یم پوه شوی چې خپله یې روښانه کړې نه ده. څو کانم په داسې حال کې چې ځان ته یو ګیلاس قهوه اچولې وویل
زه چې د دې ښار د پولیسو رئیس یم او له هرې پیښې باید خبر شم. له همدا څو ورځو راهیسې رامین د خپل ماموریت په حال خبر کړی یم. لا ښایي ډېر څه یې نه وي راته ویلي. ومې ویل ګوره سوکانمه، سمه ده چې ته د پولیسو رئیس او زه نړیوال پولیس یم او باید تا له هر حاله خبر کړم. خو څه وکړم، دا پولیسي ماموریت نه دی. څومره چې مې درته ویلي هم دي، د کار د پرمختګ اړتیا مې وه، چاره مې نه درلوده ځکه د زندان کیلي ستا په لاس کې ده. دواړو وخندل. ادینا سوکانم ته مخ کړ او وی ویل فکر نه کوم چې له رامینه دې څوک ثبوت کړي. سوکانم په داسې حال کې چې خندلی وویل زه هم پوهیږم، اړ هم یم چې مرسته ورسره وکړم. ومې ویل ستا څخه مننه، اوس دې قهوه وڅښه، سړیږي. همدغه آن کنه قاتل مو چې په ډاکټرانو نرسانو کې و پیدا کاوه. ورو مې پر وګه وټاپاوه او ومې ویل ډرامه وژنه موږ ته هم مهمه نه ده ځکه خپل هغه هم قاتل و. سوکانم وویل رامینه څه مهال روانېږئ؟ ته خو د راما د قتل په اړه غږېږي. ومې ویل 1-2 دقیقې وروسته ځم. لومړی باید د هغې پیښې له امله د تونګل خواشیني لرې کړم، بیا یې راسره بوځم. تونګل ما ته وکتل او وی ویل آیا کېدای شي زما پر ځای دی و بل پولیس د درسره بیولو هیله درڅخه وکړم، ځکه ویرېږم ستا له غوښتنې سره سم به دنده ترسره نه کړی شم. ما وخندل او ومې ویل زه تا ته ډېره تمه لرم او له دې ځایه تر خوځېدو وړاندې باید ستا خواشیني لرې شي. پر ځان باوري اوسه، کنه کار وړاندې نه ځي. موږ د یو څارګر په نیولو پسې ځو، باید پوه شي چې هغه هم پر خپل ځای هوښیار دی. تونګل څه ونه ویل. زه د خونې د دروازې خواته لاړم، خلاصه مې کړه او د باندې مې سترګې ولغړولې او بیرته مې پورې کړه. وروسته د سوکانم خواته لاړم او ومې ویل ته باید د تونګل په قدر پوه شي، هغه ستا له ډېرو تکړه مامورانو څخه دی. د دغسې مامورانو د لرلو له امله مبارکي درته وایم او دا چې د راما د قتل په موضوع کې سستی ښودلې ده، دی پر ناپوهۍ دلالت نشي کولی. پولیسو او جنایي مامورانو ته داسې پیښیږي. ماتې او بریالیتوب هر ځای شته. سوکانم او ادینا مې په خوله پورې سترګې کنډلې وې. زه د خونې په منځ کې تونګل ته مخامخ ولاړ وم. تر یو څه ځنډ وروسته مې وویل ما او پولیسو ته دا موضوع ډېره مهمه ده چې پولیس هم پولیس وي او هم له یوې جاسوسۍ دستګاه سره کار وکړي. تونګل دا دواړه ښېګڼې لري. زما خبره لا پای ته نه ورسېدلې چې تونګل ناببره د دروازې پر لور وخوځېد. توپانچه مې راوکښله او ومې ویل دروازه تړلې ده، تونګله همالته ودرېږه او لاسونه دې هم پورته کړه. سوکانم او ادینا په تعجب او حیرانۍ کې ډوب وه. سوکانم وچ شوی وه لکه برېښنا چې پر سر رالوېدلې وي. تونګل ته یې سترګې یخې نیولې وې. هغه او ادینا په یو درنه چوپتیا کې ډوب وه. ګزار مې ډېر پر ځای وه. وړاندې مې هم انګېرلې وه چې څه پایله ځینې ترلاسه کولی شم. ور وړاندې شوم. توپانچه مې له ملا ځینې خلاصه کړه. د یخنکاک تر غاړې مې ونیوه. د خونې منځ ته مې ټېل واهه او ومې ویل دا یې هم دویم ثبوت. سوکانم خپله چوپتیا ماته کړه او وی ویل ستا دویم ثبوت تونګل دی؟ ومې ویل هو، یو پوست او خاین موجود او په عین حال کې قاتل، ځکه د راما او تیلور په وژنه کې لاس لرلی. ورڅخه یې وپوښته اوس نو مجبور دی چې ویې مني. تونګل نیول شوی او ځان یې بایللی وه او له اعتراف پرته یې بله لاره نه درلوده. د دروازې خواته د ځغاستې پر مهال یې خپله اصلي څېره وښوده او دې کار ډېره مرسته راسره وکړه، ځکه له دې پرته هغه په خورا سختۍ رښتیا ویلو ته حاضرېده. اوس یې نو نور سوکانم په چل پوهېده. د سوکانم د څېرې رنګ له ډېرې غوسې څخه اوښتی وه. ور وړاندې شو، ځان یې سنبال نه کړی شو. تونګل یې 2-3 څپېړې پر مخ وواهه او وی ویل نو تیلور په زندان کې ستا په لاس ووژل شو؟ سوکانم ته مې وویل د دې خبرو پر ځای ورڅخه وپوښته چې له کومه راهیسې له کاپا سره کار کوئ؟ تونګل په نارامۍ وویل زه کاپا نه پیژنم. پوزخند مې وواهه او ومې ویل احمقه، کاپا د شخص نوم نه دی چې ته یې وپیژنې. اوس دا ووایه چې ستا په شتوالي کې راما څنګه ووژل شو؟ سوکانم خپل دواړه لاسونه پر اوږو ورکېښودل، ټینګ یې له چوکۍ سره وواهه او ویې ویل دا هم واوره که رښتیا ونه وایي همدلته د یوه مرمۍ په ماغزو درننه باسم. تا په دې جامو کې خیانت کاوه. ما سملاسي یو نوار د اواز ثبتولو پر دستګاه کېښوده. هغه مې چالانه کړ او تونګل ته مې وویل اوس وایه. وی ویل هماغه شپه چې د راما څارنه مې کوله، نیمه شپه مهال یو ځوان او ښکلې نرس رانږدې شوه. په نامه یې راغږ کړل او د کور او اولادونو پوښتنه یې وکړه. ومې پوښتل تا پیژنده؟ ځواب یې راکړ نه، تر هغې شپې پورې مې نه وه لیدلی. ښه، وروسته څه وشول؟
کله چې بنډار را سره ونه خلاوه له خپلې دندې ګیله وکړه او همداسې په خبرو یې د رحمه د خونې دروازه پرانیسته او ورننوته. سوکانم وپوښتل تا څه وکړل؟ تونګل وویل زه هم پسې ننوتم او له نرسې څخه مې وپوښتل له ناروغ سره کار لرئ؟ ورسره امپول یې راوښود او ویې ویل چې د ناروغ د پیچکارۍ وخت را رسېدلی دی او تا هم رحمه د هغه د مرګ د ور پیچکاري کولو اجازه ورکړه؟ تونګل ساه واخیسته او ځواب یې راکړ هو چاره مې نه درلوده. د پښې په نوک میټینګ د پښې پر ساق وواهه او ومې ویل د رښتیا ویلو هڅه وکړه. ما خو ډاکټر او نرس در پیژندلی وه او درته ویلي مې و چې او له هغوی پرته هېڅوک د رحمه خونې ته د ننوتو حق نه لري. تونګل چوپ شو. سوکانم پر سینه داسې څوک وواهه چې له څوکۍ سره یو ځای د خونې پر منځ ولوېد. وروسته یې پر بغل په لغته وواهه او ویې ویل پاڅه دروغ مه وایه. تونګل وېرېدلی پاڅېد او ودرېد. ما ترې وپوښتل پر دې کار دې څو روپۍ واخیستې؟ په رېږدېدلې لهجې وویل پیسې مې نه دي اخیستې. پیسې مې نه دي اخیستې. هغې ښځې تېرې سم زما ګناه نه وه. ما بیرته پر څوکۍ کېناوه او ومې ویل تر دې ځایه چې د هر څه وویل تشه خبرې وې. تونګل په داسې حال کې چې ما ته یې کتل ویې ویل باور وکړئ څه چې مې وویل ټول رښتیا دي. زه دروغ نه وایم. اوس مې د هرې پیښې شوې ماجرا د ویلو پرېکړه وکړه. سوکانم وویل خپله پوهېږي چې که نه وایي د شکنجې په زور یې در باندې وایم. تونګل ورو سر وښوره او ویې ویل شکنجې ته اړتیا نشته. ما سګرټ ته اور ورته کړ. د هغه په شونډو کې مې ورکېښود او ومې ویل کش کړه مهمه نه ده. هغه یو دوه دود کش کړل او وروسته یې وویل هغه ښځه نرسه نه وه. یوازې هغه شپه یې د نرسانو جامې اغوستې وې. ومې پوښتل هغه یوازې وه که بل څوک هم ورسره وه؟ موخه مې نارینه دی. ویې ویل ما څوک ورسره ونه لیده. سوکانم وپوښتل ته له کومه پوهېدې چې هغه ښځه نرسه نه ده؟ ومې ویل حوصله وکړه خپله یې وایي د رښتیا ویلو ژمنه یې کړې ده. تونګل چوپ شو. سترګې د خونې په نس پورې وګنډلې. سګرټ یې د دوو ګوتو په منځ کې دودېده. ما ورو پر شا وټپاوه او ومې ویل فکر دې چیرې دی؟ د رئیس د پوښتنې ځواب دې ورنه کړ. ټکان یې وخوړ او ویې ویل هو په دې فکر کې وم چې له کومه یې پیل کړم. ویې ویل دا خو فکر ته اړتیا نه لري. د رحمه د وژنې تر شپې وروسته هغوی درپسې راځي. اوس کیسه وکړه هغوی دې چیرې ولیدل؟ داستان باید له همدې ځایه پیل شي. تونګل د سګرټ ایرې د خونې پر ځمکه ورېښولې. وروسته یې سر اوچت کړ او ویې ویل د رحمه د وژنې د شپې پر دا سبا شپه تقریبا پر 10 بجو مې د کور زنګ وکړنګېد. زه خپله د دروازې خلاصولو لپاره ورغلم. د دروازې له خلاصولو سره سم له یو